دا به تاسو کولای شئ بیا تاسو دا په یوټیوب کې هم د بلال افغان چینل څخه ترلاسه کړئ نو ملګرو ټول په خیر راغلی په دې هیله چې ټول جوړ اوسئ د صحت په جامو سمبال اوسئ اکثره ملګري شاید مو پیژنئ ځکه ټول د نیټورک کسان یو بلال افغان ما ډېرو څوارلسو میاشتو را په دې خوا اومیګا پرو کاروم ګټه ترې راخلم او یو څه چې ډېر زیات جالب دی هغه دا چې اپریل کې ما نیټورک مارکیټینګ شروع کړی او البته اول پکې په فبروري کې اغوستی و بیا 2 میاشتې ما زده کړو حالاتو زده کړه مې کوله د خان صاحب څخه د نوري صاحب څخه خپله ګرځېدلو ریکورډي څخه دې کې بیا نور واړه لوی کوم نیټورکران چې څومره مطالبه چې هغه کوله نو موږ په اپریل کې ما خپله شخصا نیټورک مارکیټینګ شروع کړو اومیګا پرو سره البته دا زما اول کار او اوله تجربه وه خو الحمدلله د خان صاحب د ټیم په همکارۍ باندې د ملګرو په همکارۍ باندې دا هر څه ترلاسه شو دا هر څه لاسته راوړل شول او په ده باندې تنها داسې نه چې زه خوشحاله یم ټول ټیم خوشحاله دی ده کې خان نیټورک چې څومره پرمختګ کړی په دغه یو کال کې د دوی ګروث څومره دی دا د نورو ټیمونو سره چې یو نوي لکه د ونو په شان چې نوي تخمې کرلی وي هغوی پرمختګ کړی وي دا بهترین دی دا ډېر تیز دی نو راځو په ده باندې چې اومیګا پرو فبروري کې خپل د سیسټم اپډیټ لپاره مارچ په 13 هفته کې دوی خپل یو پریزنټیشن 15 تاریخ باندې د جاردن وال بلفورد سره د وارف اف وال سټریټ هغلته دوی د وارف اف وال سټریټ د مېلمستیا سره خوا کې دلاور سنګ هم خبرې وکړلې اندریا زکاس هم خبرې وکړې مایک سیمز چې استراتیژیک اډوایزر د اومیګا پرو کو فاونډر هم راځي هغه هم د اومیګا پرو په اړه وغږېدو نو په خلاصه کې څومره چې زه وم څومره چې ما اخذ وکړ کمپنۍ ډېره زیاته تیزه روانه ده کمپنۍ ډېره زیاته فارم کې روانه ده موږ تاسې به لکه څنګه چې نذیر ویلې د کمپنۍ پریزیډنټ هغه څنګه ویلې چې کمپنۍ د 300% ګروث د تیر کال نسبت د فبروري سره ډېر زیات تیز و که چېرته موږ فبروري د کال تر ټولو کم میاشت ده چې 28 ورځې ده ولې بیا هم کمپنۍ زه چې کله راتلم اومیګا پرو ته په 13 فبروري کې هغه وخت کې اول کراون ډایمنډ اعلان شو ولې موږ نن 15 کراون ډایمنډ لرو یعنې په یو کال کې کمپنۍ څومره پرمختګ کړی یوازینۍ کمپنۍ ده چې د کمپنسیشن پلان په اخرین درجه کې هغه هم په داسې کمپنسیشن پلان چې د میاشتې یو لیمټ د ځان سره لري 15 کراون ډایمنډ جوړول دا ډېر زیات کار غواړي ډېر زیات پوټنشیل غواړي ډېر زیات اراده غواړي چې د اومیګا پرو په ټولو غړو کې شته د دوی یوازینی دلیل دا دی چې د کمپنۍ مالکین د کمپنۍ ټاپ کسان هغه د خپل نیټورک سره همیش پاتې وي هغه د خپلو خلکو سره همیش پاتې وي نو مخې ته ځي نو ماکسیمز د کمپنۍ په اړه وغږېدو اندریا زکاس بیا یو سرپرایز د ځان سره درلودو هغه دا چې راتلونکي جون کې به په پاناما کې د دوی دویم ګلوبل کنونشن وي یعنې د دوبۍ د ګلوبل کنونشن نه چې په جنوري کې ترسره شو دا به بل لوی ګلوبل کنونشن وي چې راتلونکي په جون کې به انشاءالله ترسره کیږي د کمپنۍ ټاپ غړي البته دې سره خوا کې ډایمنډ ټرپ هم دی چې د 1 د جون تر 10 د جون پورې 3 ورځې لپاره به ډایمنډ ټرپ وي او هغه وروسته به ګلوبل کنونشن وي یعنې که څنګه موږ تاسو وګورو هر شپږ میاشتو منځ کې به کمپنۍ د ځان سره یو ګلوبل کنونشن یا هم نړیواله راټولېدنه ولري چې زموږ او تاسو لپاره دا ډېره پوره انرژي وي ډېره لاسته راوړونکې وي انشاءالله راتلونکي ګلوبل کنونشنونو کې که چېرته موږ او تاسو د ویزو مشکل ونه لرو هر یو ملګری چې کولی شي لاړ شي تللی وشي کوم رنګ کې چې وي کولی شي ګټه ترېنه واخلي نو راځم په ده باندې چې کمپنۍ په 2013 کې پیر واخیست البته اوس د دلاور سنګ دا اوس سټوري هم ورکړې وه یو چا ترې پوښتنه کړې وه چې کوم ځای نه دغه ایډیا راغله دا یو ویژن دی اومیګا پرو یو لرلید دی ډېر اوږد فکر دی ډېر لرې فکر دی نو موږ او تاسې پکې یو الحمدلله که څوک یو مخکې هم راغلی دي خوشحاله دي که څوک یو کال نه پکې دي خوشحاله دي که څوک 3 کال نه را په دې خوا پکې دي هغوی بې حده زیات خوشحاله دي نو کمپنۍ په دغه میاشت کې خپل هغه رنکونه څومره کسانو په یو میاشت منځ کې رنکونه ترلاسه کړي چې الحمدلله فکر کوم په فبروري کې زموږ د ټیم نه هم 2-3 کسه په دغه رنکونو کې وخته په ابتدایي رنکونو کې نو راځم اول د دنه شروع کوم چې په کمپنۍ کې په فبروري کې 2400 نفرو سلور رنک ترلاسه کړی و یعنې که چېرته موږ او تاسې وګورو سلور رنک ترلاسه کول $40,000 بیلینګ غواړي هر نفر ولې کې بیا شاید هغه ترتیب هم برابر وي خو په هر حال باندې 2400 نفره یعنې دا یو لوی پوټنشل دی دا یو لوی انرژي ده دا یو لوی کار کول غواړي یعنې دوی په عمل کې هغه اول کسان چې راځي تر دغه ځایه رسېږي
نو دوی وروسته تګ به څومره زیات وي. په دې سلسله باندې په کمپنۍ کې 925 نفره ګولډ یعنی د مک بوک لپاره د شرکت څخه ترلاسه کړي چې په همدغه میاشت کې فبروري کې هم د ځان سره د $3,400 بونس هم له کمپنۍ ترلاسه کړي او په عموم کې په کمیشنونو باندې دا چې دوی څومره ټیم جوړوي دوی څومره پرمختګ کوي دا بیا راتلونکي ډېر زیات تاثیر لري چې زمونږ که زه چېرته ته وایم ځینې ملګري دلته اوس موږ سره راځي ډېر فورم کې روان دي ماشاءالله زه ګورم وایسلانګر روډ موږ سره په اوله میاشت کې سلور شاید دلته موږ سره وي په زوم سیشن کې نور ملګري وګورو ډاکټر صاحب محترم وګورو ډاکټر صاحب جلیل وګورو د ټول په اوله میاشت کې ډېر زیات رنګونه ترلاسه کړل بالخصوص کله چې یو څه شروع کېږي هغه په پیل کې ډېر زیات سلو وي لکه څنګه چې موږ پیل واخیست زه منورزی صاحب او ستوری صاحب یعنې هغه وخت ډېر ابتدایي حالات و د عارف آزاد روډ د همدرد صاحب د ماجر صاحب هر هغه ملګری چې موږ سره په اومیګا پرو کې دی له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه چې تاسې راغلی پیل مو واخیست باور مو وکړو مخې ته لاړئ الحمدلله نن ټول هغه کسان چې موږ سره په دغه سفر کې دي خوشحاله دي او مخې ته ځي نو اوله کې پیل ډېر سخت و ما خپله 7 میاشتې بعد 8 میاشتې بعد د ګولډ رنګ ترلاسه کړ د سلور رنګ هغه نه بیا ډایرکټ په بله میاشت کې ګولډ ورسره یو میاشت فاصلې سره په ډسمبر کې بیا پلاټینیم شوم چې په دغه میاشت کې په مارچ کې بل رنګ هم پاس کړم یعنې مخې ته لاړو ګوره په پیل کې هر څه ډېر سخت وي زه اکثره ملګرو ته وایم دلته چې موږ سره نیټورک مارکیټینګ ته راځي دا د یوې ورځې کار نه دی د یوې هفتې کار نه دی د یوې ګنټې کار نه دی هغه راځي اراده باندې چې ورځ په اوله میاشت کې دا ډېر غلط فکر او غلط انداز دی نو اومیګا پرو کې فبروري کې 925 ټوټل ګولډ رنګونه مک بوک ایئر لپټاپ اجازه چې راتلونکي کنونشن کې په غالب ګمان ته څومره چې امکان ډېر دی هلته ټول ته ورکول شي ولې هغه نه غیر څومره چې دوی خپل ایونټونه نیول کېږي ورته ورکول کېږي دغه وروسته پورته رنګ چې دی پلاټینیم دی په کمپنۍ کې 395 نفره پلاټینیم یعنی یو پلاټینیم $1.5 جوړېږي په بلنګ باندې چې په ټول ټیم کې راځي نو فکر وکړئ په کمپنۍ کې 395 په یو میاشت کې فقط پلاټینیم جوړېږي نو د کمپنۍ پروموشن څومره دی کمپنۍ پرمختګ څومره دی کمپنۍ مخکې څومره دی او دوی څومره لرلید تجمن پاتې دي یعنی دوی څومره غواړي مخې ته کار وکړي ډېر غټ عکس او ډېر غټ بیک ګراوند ځان سره ولري تر څو بازار کې مخې ته لاړ شي د سره خوا کې اومیګا پرو د بزنس فرام هوم کوم اپلیکیشن چې دی کوم مجموعه ټولنه چې د هغه کې د اتلسم څخه په یو هفته کې د 14 مقام راغو یعنی کمپنۍ ډېره زیاته مخ ته روانه ده کمپنۍ ډېره زیاته پرمختګ کې روانه ده او ډېر زیات مخ ته ځي او خلک هم هر ورځ ډېر زیات ورته راځي او ګټه ترې اخلي نو د هغه وروسته په پلاټینیم نه وروسته ډایمنډ دی چې یو ډایمنډ په $4 باندې تقریبا جوړېږي په کمپنۍ کې په فبروري کې 152 ډایمنډ رنګونه و یعنی دا ډېر غټ اماونټ دی ډېر غټه لاسته راوړنه د کمپنۍ لپاره د ټیم لپاره د خلکو لپاره چې خپل ټیم کې ځان سره جوړوي دا وروسته بیا بلو ډایمنډ هغه رنګ چې د ډایمنډ نه وروسته د کمپنۍ د کارپوریټ سره یا اول معلومات ترلاسه کولو ته لومړی مقام ویل کېږي ستاسو اهمیت ډېر زیات پکې جوړوي کمپنۍ ته ډېر زیات ارزښت لري ځکه تاسو کمپنۍ ته ډېر زیات وفادار پاتې شوی نو فقط په فبروري میاشت کې په ټوله کې 10 نفره بلو ډایمنډ شوي دي یو بلو ډایمنډ په $1 میلیون باندې $1 میلیون باندې یو بلو ډایمنډ جوړېږي نو یو 10 بلو ډایمنډ تاسو حسابوئ در سره څومره زیات راځي په ټوله کې دلته د جی ایل کوم ګروپ چې دی کوم سره چې مونږ کار کوو د پاولو صاحب ګروپ چې دی د ستوري صاحب نور صاحب دغه مونږ چې ټول په یو مجموعه کار کوو دغه نه غیر د کولمبیا ټیم چې دی نور غټ غټ ټیمونه چې په اکثر په انسټاګرام کې څاره مطلب د مخ ته روان دي هر ورځ پروموشن د انچو په منځ روان دي نو په فبروري کې موږ کمپنۍ کې 3 بلاک ډایمنډ ځان سره درلودل هر بلاک ډایمنډ په $2 میلیون بلنګ باندې جوړېږي په ټول ټیم مجموعه کې دا ډېر یو غټ اماونټ دی په 8 ورځو کې دغه بلنګ راپوره کول ډېر زیات حوصله غواړي ډېر زیات صبر غواړي ډېر زیات کار غواړي یعنی کریزي مومنټ چې ورته موږ ویل کېږو حرکت هغه تیز تر ټولو تیز حرکت چې موږ ورته وایو هغه په فبروري کې په تېر کال چې کله زه راتلم هلته اوسکار مانتو په نوم باندې چې کوم هلکی دی هغه او بل ملګری دوه ملګري دي هغه کراون ډایمنډ شوی و اوس په کمپنۍ کې داسې فقط د پروموشن څه ګوره چې څومره ډېر دي نو د هغه وروسته اخري یو کراون ډایمنډ په کمپنۍ کې اعلان شو په فبروري کې یو ګټه ترې واخیستل شوه راځو مارچ ته مارچ کې خان نیټورک څه وکړه څه ونه کړه څه پرمختګونه وه څه ترلاسه شوه څه ترلاسه نه شوه نو په دې باندې غواړم وغږېږم د هغه وروسته به بیا خان صاحب وغږي او بیا هم نورزی صاحب د کمپنۍ او یا هم زموږ د ټیم د پرمختګ په اړه وغږېږي نو لکه څنګه چې ما د مارچ د میاشتې د شروع نه ویلي وه چې مارچ میاشت به ریکارډ ماتونکې میاشت وي مارچ میاشت به
د خان نتورک په مجموع کې هغه ټیم چې یو کال مخکې اپریل کې را شروع کړو هغه ټول ریکارډونه ماتوي. یعنی فقط په 13 کال کې تر فبروري پورې موږ $1 مليون سیلینګ کړی. ولې په دغه میاشت کې موږ تر اوسه پورې یعنی نن شپه اخري شپه به خو ماښام ته فکر کوم چې د لینک سره د ملګرو کار به روان وي تر $8,100,000 پورې سیلینګ شوی دی. یعنی دا ډېر لوی سیلینګ دی په دومره وړوکي مجموعه کې دومره ټاپ کار کول دومره زیات زحمت باسل دا ټول کریډټ ټول ټیم ته ورکول کېږي بغیر د اسوسییټ بلډر امکان نه لري بغیر د بلډر سلور بغیر ګولډ بغیر پلاټینیم بغیر ډایمنډ. یعنی هر نفر چې دلته یو سیلینګ کړی دی کور ودان تاسو ټول ان شاء الله مخې ته ځئ تاسو ټول به بریالي ټول به څه ترلاسه کوئ. نو په خان نتورک مجموع کې مونږ $8,100,000 بلینګ په دغه میاشت کړی دی چې د ټول یو کال په پرتله باندې هغه ګروت به حد ډېر یعنی 90% ګروت موږ په یو میاشت کې کړی دی چې د خپل هغه تیر یو کال نظر ته وګورو. نو دا لا پیل دی موږ به د مخې ته ځو موږ به د ډېر څه ترلاسه کوو. دغه ټیم چې موږ د ځان سره لرو چې موږ د ځان سره لرو دغه کار کول او دغه زحمت باسل چې موږ د ځان سره لرو یو کال 2 کالو کې موږ او تاسو په ډېر لوی ځایونو کې ځان وګورو په ډېر لوی ځایونو کې وګورو. نو دغه $8,100,000 بلینګ کې موږ څه ترسره کړي دي دا ډېره مهمه خبره ده. په مجموع کې په دغه میاشت کې موږ 42 اسوسییټ یا هم له ډېر زیات اسوسییټونه وو په مجموع ټیم کې داغه خوا کې یو دیرش بلډر البته دغه 42,000 کوي در سره یو دیرش بلډرونه موږ ډېر بلډر په ټیم کې درلودل په دغه میاشت کې چې په دغه کې نور الهي وصال نور ملګري ډېر زیات نمونه وزارت زما یاد وځي هر یو پسې ووایم چې کوم ملګری وي نو ټولو ته ډېر زیات مبارک وي. ستاسو پرته سلور امکان نه درلودو د سلور پرته بیا هم وایم ګولډ امکان نه لري د ګولډ پرته پلاټینیم پرته ډایمنډ. نو دا وروسته بیا د سلور رانک کې چې هغه د رهبریت درجه تر ټولو مهم پورت شروع کیږي یا هم د زحمت باسلو یا د یو مسؤلیت اخیستلو لومړی پوړی چې شروع کیږي سلور رانک تر 14 تقریبا سلور درلودل البته دا نو بلد هم زیات وي 14 سلور په دغه میاشت کې درلودل او دغه یو سلور په $40,000 بلینګ باندې جوړیږي. په دغه کې ډاکټر صاحب جلیل ته نور ملګرو ته سلګل روډ په ټیم کې یو ملګری د سلور رنګ ترلاسه کړی دی. ډاکټر صاحب برین ټیم چې یو میاشت کې ډېر زیات کار کړی دی ډېر زیات پرمختګ کړی دی ډېر زیات مخې ته لاړ دي. ډاکټر صاحب او ټیم ټول ته بریاوې غواړم رب دې ټول بریالي لري. د هغه وروسته 8 ګولډ 9 ګولډ تقریبا په دغه میاشت کې موږ برابر کړي دي چې په هغه اخره کې به ان شاء الله زه د یو چا په اړه سرپرایز وي دغه رنګونو کې نو پاتې شي تر اخره پورې هغه باندې په اخره کې لګیږو. نو هر یو ګولډ په $50,000 بلینګ باندې جوړیږي. نو په دې کې بیا اعلان د سرورونو دوه جوړول دي بیا ورسره خوا کې بلډر دوه جوړول دي هغه مرسته کوي لکه څنګه چې موږ اوله ویلي وو دا اوله مو دغه اراده وه ټولو ته مې ویلي وه چې مونږ هېڅ امکان دا نه لري چې یو څوک دې بغیر د بل چا سره د همکارۍ پورته راشي. نو نن یې موږ په عملي توګه دا ثبوت لرو. یو کال مخکې دا خوب و خیال و چې کله موږ نیټورک مارکیټینګ شروع کړو کله چې موږ دغه شبکه جوړوله کله چې موږ دغه ټیم جوړو دا یو خوب و دا یو خیال او دا هغه خلکو ته چې موږ پیل راغلو موږ ورته تشریح کولو ډېره هوایي ښکارېده. زه اوس هم ځان سره ځینې ویډیوګانې لرم په دغه ارتباط باندې چې کله ما چا تشریح کولو هغه احسان همیشه ویډیوګانې کوي یو راته ویلي وه چې ته ګولډ ته رسېږه بیا زه شروع کوم ته سلور ته ورسې بیا زه شروع کوم بیا پیل اخلو. ولې هغوی وخت ضایع کړی دی او موږ ډېر څه ترلاسه کړي. د هغه وروسته په کمپنۍ کې یا هم خان نټورک کې زموږ برخه چې وه په کمپنۍ کې هغه 3 پلاټینیم درلودل وه. هر پلاټینیم ته په دغه میاشت کې د $6,000 زیات بلینګ بونس ګفټونه ورسره خوا کې آیفون نوی ماډل ګفټ او ورسره $500 بونس چې کله شرکت او یو ځای ورکوي ټول ته به یو ځای تقسیمېږي. نو په پای کې موږ 2 ډایمنډ درجې درلودلې. البته اول ډاکټر صاحب برینو چې په مارچ البته موږ فبروري کې ورسره ناسته کړې وه فبروري کې پیل واخیست مخې ته لاړو کار شروع په مارچ کې د دو ټیم ډاکټر صاحب جلیل ټیم دواړه ډېر تیز مخې ته راغلل. زه واقعا حیران پاتې وم چې دومره تیز پرمختګ په یو میاشت کې چې موږ په یو کال 14 میاشتو کې دا دیزې پورې رسولی دوی په یوې میاشت کې رسوو. نو یو کال وروسته به څه حال وي یو کال یو نیم کال وروسته به موږ کوم ځای کې یو تاسو هر یو ځانونه دوغومره لرې وګورئ دوغومره اوږد فکر ورسره چې کوم ځای ته رسېدلی شئ څومره څه ترلاسه کولی شئ دا هر یو په زحمت ترلاسه کېږي. یو
په ګډ ترلاسه کیږي. نو د ډایمنډ لپاره په دغه میاشت کې یو وی آی پی البته راتلونکي ډایمنډ ټریپ چې دی 9 د جون نه تر 10 د جون پورې ان شاء الله زموږ د اسناد مشکل نه وي نو حتما به ورځو. 3 ورځې لپاره ډایمنډ ټریپ دی، ټول مصارف به په شرکت وي او ورسره خو په دغه میاشت کې تقریبا $14,000 بونس چې په قطعي میاشت کې پوره کیږي، یعنی یو طرف ته 2,40,000 بل طرف ته 1,50,000 چې 1,50,000 هغه کم 10% ونیسو هغه راځي $14,000 بونس. نو زه اطمینان یم تاسو هر یو به دغه ته رسیږئ، تاسو هر یو به دغه رنګونه ترلاسه کولی شئ. د بیا هم وایم دا حال ته چې که زه ډایمنډ یم دا د هغه اسوسییټ برکت دی چې لاندې دی کار دی زحمت باسي مخته ځي. که زه پلاټینیم دا د هغه ګولډ برکت چې کار کولو زحمت باسلو مخې ته تلو. که زه ګولډ هم دا د هغه سلور برکت چې کار کولو زحمت باسلو مخې ته تلو. دلته موږ او تاسو ټول د یو بل د پرمختګ لپاره کار کوو، د یو بل د پرمختګ لپاره مخې ته سره ځو. نو زه د خان نیټورک ټول ټیم ته د دغه بریا مبارکي وایم، د دغه لاسته راوړنو مبارکي وایم. دا فقط مارچ وه، اپریل به له ده غوره وي، مې به له ده غوره وي، جون به له ده غوره وي. همداسې مخې ته 2022 کال زموږ او ستاسو کال دی، زموږ او تاسو د بریا کال دی، زموږ او تاسو د پرمختګ کال دی، زموږ او تاسو د لاسته راوړنو کال دی. نو همدا نن لا وتړئ، راتلونکي جونه پورې سلوار، ګولډ، پلاټینیم، ډایمنډ، بلو ډایمنډ کوم ځای چې رسېدی شئ ځانونه ورسوئ او پرمختګ وکړئ. بیا هم ټولو ملګرو ته مبارک، ټولو ملګرو لاسته راوړنې ډېر زیات مبارک وي. د ټولو ملګرو د بریاو په هیله، د هغوی د ځلېدو په هیله، د هغوی د لا نورو کامیابیو په هیله. نو زه میک ورکوم ستوري صاحب ته. ستوري صاحب شته؟ خان صاحب شته؟ و شته یم بلارور. خان صاحب مهرباني زما خبرې خلاص شوې، نو اخر کې یو سرپرایز ستا باره کې وکړم، هغه به به ګورو ورسره. مننه ډیره زیاته کور ودان خوشاله اوسې. څنګه چې تا ته ما مخکې ویلې زه یو ځای ته راغلی یم، میلمه یم البته، ولې بیا هم ستانه ډیره مننه ټولو هغو ملګرو ته چې رینکونه یې اخیستي دي، بریاوې ترلاسه کړي دي، مبارکي ورته وایم او د دوی د لا پرمختګ په هیله. فقط هم دومره وایم چې مونږ لا اوس هم په ابتدا کې یو، پیل کې یو، لا هم مونږ ته سفر شته، لا هم مونږ ته کار شته دی. او که همدغه صورت سره په همدغه رفتار سره چې روان یو، په همدغه رفتار سره روان اوسېږو، نو ستا خبره چې د 2022 کال تر پایه پورې به نورې ډېرې حیرانوونکې بریاوې او لاسته راوړنې ولرو. دا چې زه په یو ځای کې د نورو مېلمنو سره ناست یم، ډېر څه ویل نه غواړم. انشاءالله به ټولو ته مبارکي وایم، د ټولو د بریا په هیله. څوک به خوشحاله یا به نه، زه ډېر زیات خوشحاله یم. بس ستا بریا زموږ بریا او زموږ بریا ستا بریا ده. نو دا ستاسې برکت ده چې افغانستان په لست کې اضافه کړو. الحمدلله نن موږ او تاسو دغه ته چې کوم 30 ملګري ناست دي، زه اطمیناني یم 90% 95% به ټول په اومیګا پرو کې وي، هر یو به خوشحاله وي، هر یو به یو ښه عاید ترې لري. نو میک ورکوو زموږ او تاسې مشر نورزي صاحب ته. نورزي صاحب سلامونه، په خیر راغلی. بله، وعلیکم السلام. او زه خپل سلامونه خپل د ګروپ ټولو زوم کال کې ګډون کوونکو خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ستاسو چې زم دا کامره روښانه کړم ولې دا اوس ماشومان ښکته کړه مسجد ته، نو بیرته راورسېدلم کور ته. د ټولو نه مخکې ستا ته، ډاکټر صاحب ته، د ډایمنډ د رنګ مننه. ټول هغه ملګري چې په دې میاشت کې د سفر د شروع نه موږ سره شروع کړی د دغسې میادېږي لکه د پرون غوندې چې په 18 د نومبر 2020 کال کې مې شروع وکړه. یوازې زه وم، بیا مې ستوري خان سره شریک کړه، بیا بل سره مغز نه م شروع کړم، راځه ته وکړه ښه شی م را شروع کړی، ځکه چې زه په مخ وړاندې باندې دا خبره زیاده د پاره کوم. ته ګوره هر کار چې موږ کار وکړو د یو کس نه شروع کېږي، آهسته آهسته زحمت راوباسي په دا لاره کې. نو موږ او تاسو سره الحمدلله ته راغلی، عابد جان راغی، کیهان راغی، مهاجر صاحب، زیار صاحب، دا رقم لکه دا رقم په لسهاوو لیډران راغله او آهسته آهسته دوی سره شناخت مو سره پیدا شو. که موږ تاسو سره نه پېژندل، خو دغه یو فرصت، یو موقع موږ ته را برابر شي، دې لاره موږ مخته لاړو. او ټول هغه ملګري چې په دا مارچ میاشت کې رنګونه راغستي، که په فبروري کې راغستي دي، که په جنوري کې راغستي، که تېر کال راغستي دي، د اول نه نیول تر اخر په ټول ته زه همیشه مبارکي ورته وایم. الله د نور بریاو په هیله باندې او له خیر سره هغه ورځ به لرې نه وي چې د زموږ ستاسو د ټیم نه همدغه ملګرو نشته. اوس موږ تاسو سره په زوم کې دي، یا ویډیو اوري یا پسته ګوري، تاسو د هر یو نه بلیک ډایمنډ، کراون ډایمنډ، بلو ډایمنډ د غټ غټ رنګونه کاستئ. زه خو سل په سل په دې باندې یقین لرم، اعتبار پرې لرم او باور زه پرې لرم. ولې بل هېڅ کار ناشو دی نه ده، صرف یوازې نشه غواړي او حوصله غواړي
زحمت غواړي او خلاص. زه به یو شی تاسو ته مخکې ته رنګونه د اعلانول او ما ورته غوږ نیول چې سلور دپاره او راځه سلور نه به را شروع کړم که یو چا لږ زحمت راویستی بلډر شوی نه حد اقل $800-900 یې ګټلي دي. که چا لږ ډېر زحمت راویستی د په یو میاشت کې دا بلنګ که دا رنګونه پکې راوس په نیټورک کې دا ځان ته یې ویلی تر ما ته یې یوه انګېزه راکړي چې ما ته کار وکړو ما ته باید کومک وکړو. نو که ما ته غواړو سلور شي تر څو چې ما ته 2 کسان سره په ټیم کې کومک ونه کړو چې هغې بلډر شي هغې به حد اقل $800 ونه ګټي ما ته نشي کولی چې ما ته $1600 وګټو. ولې د سلور دپاره یو خوا ته حد اقل 16,000 پکار په همدغه میاشت کې بل خوا ته 4,000 د 16,000 10% $1600 کې که زه غواړم $1600 وګټم زه باید 2 کسان سره حد اقل کومک کړم چې هغې د $600 وګټي. کم دغه رقم زه غواړم زه ګولډ شم په یو میاشت کې زه $3,500 وګټم زه باید 4 کسان سره کومک وکړم چې بلډر شي یا 2 کسان سره زه باید کومک وکړم چې حد اقل 4 شي هغې باید 400 وګټي چې زه ګټلی شم. نو دغه هغه ښه والی د پرون زه یو چېرته ناست وم یو چا ته مې د نیټورک په باره کې پرزنټیشن وکړ د اومیګا پرو هغه هم په نیټورک کې و ما ورته ویل یوازینی علت چې زما نیټورکینګ خوښېږي او 13 کالو راهیسته نه یې زه کوم دکې نه ده چې ته څومره پیسې ګټې که نه یې ګټې ولې د هر چا ګټه مختلفه ده د هر چا ګټه خپل د زحمته پورې ده او څوک چې څومره زحمت روباس په مغه اندازه به ګټي مګر زما خوشاله په دې یم چې په خلکو ته د کار زمینه برابرې خلکو ته انګیزه ورکړي کېدای شي دغه طریقې نه د خلکو په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راشي او موته عملاً ګورو په دغه شرایطو کې په وطن کې چې حالت ده په ټوله دنیا کې یو ډېر د اقتصادي حالت ډېر ګډوډ ده کم دغه فرصت د لار نه کې یو 15 کسان 20 کسان د هفتې یو څو روپۍ خپل فامیل دپاره ګټي ته بندغه په خوا کې دغه ورور هم لږ ورسره رامه کېږي د ورور په خوا کوريرونه به کېږي نه مستقیما یا غیر مستقیما زه په دې یقین لرم چې په سلهاو فامیلونو ته کېدای شي په زرهاو نه په سلهاو فامیلونو ته په دغه لار نه یو څه ناسور ته کومک ورسره شوی ده نو دا ما دپاره ډېر د افتخار ځای ده زه یوازینی شی چې ډېر په شوق سره ډېر په جذبې سره ډېر په هغه سره زه پوسټ کوم خپل په سوشل میډیا باندې په فیسبوک کې مې د کوم په انستګرام کې ده هغه زما د ځوانانو د رنګونو اغوستل دي که هغه اسوسییټي که بلډري که سلوري که ګولډي که هر شی کله کله به زه به یو شی زه بخښنه غواړم چې هغه ملګري چې نوي اسوسییټ کېږي که زه ورته مبارکي پیغام ورته نشم لیږلی که یا زما په فیسبوک دغه عکسونه زه بخښنه په دې غواړم چې الحمدلله زه ډېر راځي نو کله کله کمیون د یې راوځي نو زه بخښنه غواړم که نه زه دغه هر نفر چې هر رنګ اخلي ما دپاره اسوسییټ مو دومره اهمیت لري لکه یو کس ډایمنډ کېږي ولې بغیر د اسوسییټ نه هېڅ رنګ امکان نه لري چې ته بره لاړ شي دا د ملا تیر ده په نیټورک مارکیټینګ کې موږ او تاسو موږ ته یو وخت کې ویل تاسو باید ځان ته د اسوسییټ فابریکه جوړه کړئ هره ورځ تاسو باید اسوسییټ تولیدول ولاړ شي یو نفر هغه یو اکاونټ 2 اکاونټ چپه ورسته دغه بلنګ د اسوسییټ ته چې کله د اسوسییټ جوړول باندې کوشش بیا پس بر رنګونه اغوستل هم ډېر اسانه کار دی ناممکنه کار نه ده لږ وخت او حوصله غواړي نو ما دپاره زه ډېر د خوشحالۍ ځای ده ډېر د فخر ځای چې تاسو غوندې ځوانان سره اشنا شوی یم تاسو غوندې ځوانان چې زه هره ورځ ګورم زه مثبت انرژي راخلم او کار د شروع کوي او مخ په وړاندې به ځو او لکه څنګه چې تا ویل 2022 کال به انشاءالله الرحمن زمونږ تاسو د وطن دپاره زمونږ تاسو د ځوانانو دپاره زمونږ تاسو د ټیم دپاره به ډېر یو ښکلی کار او ډېر ښه شی به لاړ شي دا خو د سفر شروع ده کله کله وایي زمونږ موټر لا تر اوسه پورې حرکت نه ده کړی موږ اوس هم لا ټېله کوو موټر لا نه ده چالان شوی دا اوس هم په ټېله باندې روان اوسو که نه موټر هم داسې ټېله کړی ده خو داسې هغې لا هم چالان شوی لا نه ده دا چې له خیر سره سږ به په بله میاشت به موټر چالانېږي دا بیا سپیډ راخلي او انشاءالله الرحمن به تاسو به ګورو هغه ملګري هغه دوستان چې راځي په کمپنۍ باندې اعتبار کوي یا زموږ په وینا باندې اعتبار کوي خپله ګټه پکې ویني راځي هغه به راخلي که څوک یې نه راخلي نو د هر چا خپل شخصي تصمیم د هر چا خپل شخصي کار ده نو زموږ تاسو همیشه کومک ورسره زموږ تاسو همیشه به لارښوونې ورسره خپل تجربې به ورسره شریکو یا دنه اضافه بل شی نشو کولی بل ورځ ما یو ویډیو مې وکتله او فیسبوک مې شیر مې کړه وایي تر هغه وخته پورې ته یو څوک به نشي اوچتولی تر څو چې هغه خپله ځان اوچتولو نه غواړي یو نفر موته په پښو باندې نشو درولی تر څو چې هغه خپله کوشش نه کړي چې په پښو ودرېږي نو دا هغه شی ده چې زموږ تاسو د هغه د وس نه بهر خبره ده مګر یو شی ده که یو څوک وغواړي په پښو ودرېږي موږ تاسو به کومک ورسره وکړو که یو څوک غواړي له قدم واخلي موته به د لاس راونیسي 2 قدم به ځان سره مخ ته بوځو که یو څوک غواړي مخ ته لاړ شي کومک به ورسره کوو نو دا ټول شیان ستاسو پورې تعلق لري د هر شخص خپل هغه زحمته پورې ده نو ما دپاره زه ډېر د خوشحالۍ زه تاسو ټولو ځوانانو ته ګولډ پلاټینیم څه ورته وایي سلور
بلډر اسوسییټ الحمدلله په دې میاشت کې ډیر ښکلی او زه دغه هغه ځوانان چې په د کمپیوټر ساينس باندې پیږي زه سپین ږیری کس زما باندې صرف دغه راځي دغه څومره ملګرو چې په د مارچ د فبروري په میاشت کې رنګونه راغسي په مارچ میاشت کې راغسي دغه ټولو د اکسونه د په ګټه باندې اکسونه راوخلي ک ګولډ کغه دي یو خپل یو کتاب چې را جوړ کړل کې سو میاشت مخکې موږ تاسو را جوړ کړو نو چې په سوشل میډیا کې به راوښو په ګډه به سره د کامیابی ومنګول منځو دا به ډیر خوندور او ډیر یو هغه شی به چې موږ خپل ټیم کې ځان سره وساتو خپل په ګروپونو په واتس اپ ګروپونو په وال باندې واچو چې یار دغه زموږ تاسو ټیم دغه لاس راوړو او دا به هر میاشت دا به تغییر وکړي هر میاشت کې به کسان به تعداد به ډیر درلړ شي دقیقاً ان شاء الله ډیریږي به هر ورځ به ډیریږي هر ورځ به پرمختګ کوو د چې کوم پټنشل په د خان نتورک کې ګورم فالکنس نتورک کې ګورم په کهکشان نتورک کې ګورم په ټایکن نتورک په امیر نتورک موږ سره الحمدلله په دغه وړ کې مجموعه کې چې موږ 2600 نفر یو ډیر زیات ټیمونه دي ماشاءالله ډیر الحمدلله په هر یو واړی ویاړم هر یو د بریا ویل کوم په دغه میاشت کې چې څومره ملګرو پرمختګ کړی هغه به دومره خوشاله وي کنه وي ولې هغه چې مونږ اول په واخت ما خپل شخصا لډیر صفر شروع کړی و نو ځکه چې د نور صاحب نه زه همیشه مننه کوم ځکه هغه اول ورځ ما په یاد دي زما باینانس نو زده زما ډیجیټل دنیا نو زده ما ته باینانس د کړه شروع په ساتونو کار کول پرمختګ کول بیا پکې د نتورک زده کړه چې هغه اوس موږ هر ملګری ته ډوپلیکیټ کوو چې څنګه آینده کې د خبر وخت کې خبر پروموشن کې خو مخه تلار شي او زه یو څه ترلاسه کی نور زه صاحب ډیره زیاته مننه تاسو چې موږ یو تاسو چې دا ځکه نن وو تاسو راناسیو او پرمختګ کوو نو زه به نوبت ورکم زموږ د افغانستان زموږ د ټیم لومړي ډایمنډ ټروت به درلودونکي ډاکټر صاحب محترم نجیب برین ته ډاکټر صاحب محترم په خیر راغلی ډاکټر صاحب محترم شته بله و افغان صاحب محترم ستایمه ما هم دا اوس لږ څو دقیقې مخکې جوین که زه لږ کلینیک کې وم سلامونه ټولو ملګرو ته نورزی صاحب تاسو او ټولو د ګروپ شریکو ملګرو ته اوس فعلا چې د موږ غږ اوري واقعا د خوشحالي ځای ده چې موږ او تاسې نن بالاخره د څه ورځ کې سره یو ځای سوي یو خبرې کوو چې تیره میاشت د مارچ او د فبروري میاشت واقعا د ښو لاسته راوړنو او د بریاوو میاشت وه نو دا لکه څنګه چې افغان صاحب تاسو ویلې د نورزي صاحب محترم همکاري او د هغوی مشرتوب لیډرشپ او د ټولو ملګرو اصلا د ستوري صاحب د تاسو لیډرشپ او دغه د ټیم ورک روحیه چې کومه ده چې په دې ګروپ کې موجوده ده دا اصلا باعث دې کېږي چې پرمختګ وکړي هر سړی پرمختګ وکړي او د موږ د تاسې خاص ډول باندې د موږ د تاسې وطن کې د موږ د تاسې خلک دغسې شیانو ته ضرورت لري ځکه د موږ ټولنه چې کومه ده دا یو نوه لکه ټریډیشنل یا یو رقم رواجي ټولنه ده دغه رقم ته نوو شیانو ته ډېر زر په اسانه باندې خلک نه اوړي نه بدلیږي لکه ډېر لکه پخواني تاریخ کې مثالونه لرو موږ تاسې لکه خلک د وسپنې د سرو زرو د سپینو زرو پیسو نه چې کله کاغذ پیسو ته اوښتل نو ډېر په مشکله باندې واوښتل چا د کاغذ پیسې نه منل د کاغذ له پیسو نه چې ډیجیټلي پیسو ته کله اوړي خبره نو دا هم ډېره سخته ومنلې لکه نن سبا خلک معاش ته صرف په یو څو ډیجټس لیکل کېږي بانک کې او اصلا هېڅ نه وه پیسې په سترګو څوک نه ویني نه شماري همدغه رقم ته دا تغییر د ګټلو چې کوم ده د پیسو ګټلو دا هم چې کوم ده داسې یو تغییر ده چې په اسانه څوک نه مني څوک په اسانه باور نه پرې کوي اما لکه څنګه چې د موږ د تاسې ملګري او مشران ښه په موافقیت سره مخکې روان دي او ډېر په ښه ډول باندې معرفي کوي خلکو ته د اپرچونټي د موږ د خلکو ډېر ضرورت ورته وطن د موږ زوبل د خلک د موږ زوبل د فقیر دي نو انشاءالله چې ډېر ښه د کار مواقع به هم خلکو ته پیدا وي او ضرورت هم نه لري چې خلک نورو ځایو ته لاړ شي او ډېر زیات هلې ځلې مو کې په ډېر ښه ډول سره کولی شي پیسې وګټي نه تنها داسې د خپل هغه وکړي ژوند ښه تېر کړي بلکې اصلا ډېر ښه ژوند تېر کړي او نورو ډېرو خلکو ته هم رهنمایي وکړي نو بیا هم افغان صاحب محترم تا ته د ډایمنډ رینک مبارکي او د نورو ملګرو ته د پلاټینم ملګرو ته د ګولډ ملګرو ته سلور بلډر اسوسییټ او هر بل ملګری چې هغو سرمایه ګزاري کړې ده
ټولو ته د مبارک په دې وي ځکه دا اپرچونټي شروع ده اوس د هر یو دپاره لکه څنګه چې نورزي صاحب محترم ویلي زموږ د تاسې لاره ډېره زیاته پراخه ده او د دې ښکلا په همدې کې ده د دې شبکې د دې کار چې څومره سړی خواري کوي او څومره غواړي په مخ لاړ سي همغومره مخکې تللی سي نو بس زه به دلته خپلې خبرې خلاصې کړم انشاءالله چې بیا به بل وخت سره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ تاسو ډېر زیات مبارک وي فقط دغه یو څنګه عبدالحفیظ کاظمي صاحب مهرباني ورو کولی شئ خپل مایک مو اوپن کړئ کاظمي صاحب مهرباني فکر کوم ګروپ پرېښوم په هر حال باندې ملګرو دغه زوم سیشن چې فقط و د سلیبریشن لپاره و د مبارکیو لپاره و هغه اپډیټ چې کمپانۍ راکړی و اپډیټ چې موږ تاسو شاید ډېر ملګرو لیدلی و ولې شاید ځینو ملګرو نه و لیدلی د هغوی لپاره و د خپل ټیم د کور کولو لپاره و ولې یو سرپرایز چې موږ د خان صاحب باره کې لرو خان صاحب نن خان صاحب شته خان صاحب شته خان صاحب نن پروګرام خان صاحب نن ګولډ رنګ ترلاسه کړ ډېر زیات دی ورته مبارکي هغه شخص چې زه هر چاته د لیډرشپ او د رهبریت مثال ورکوم زمونږ اول اړیکه زه یو کال فالوور یم فیسبوک کې بیا د ملګرتیا د اوس تر وروړی البته ما په تلیفون کې نمبر د مشر ورور په نوم باندې ثبت کړی دی یعنې دومره سره سمي او دومره سره مخته ځو دغه میاشت کې ستوري صاحب ګولډ رنګ ترلاسه کړ ستوري صاحب ته ډېر زیات مبارکي زما د خوا دې په میلیونونه زره مبارکي ستوري صاحب د دې ډېره زیاته وړتیا لري ولې ځینې وخت ځینې مشران د کشرانو لپاره قرباني ورکوي ستوري صاحب همدغسې قرباني ورکړې ده ما سره همیشه لګیا ما سره کار کوي مخې ته ځي د ملګرو سره لاندې کار کوي هغو سره مخې ته ځي د هغوی بریا غواړي زه ستوري صاحب ته ډېر زیات مبارکي وایم ټولو یاران د ټول ټیم په دا باندې خوشحاله دی چې یو درجه مخې ته ځو نو راتلونکي اپریل راتلونکي میاشت راتلونکي 10 ورځې زموږ او تاسو لپاره بهترینې ورځې وي اماده اوسئ همدا نن پلان ونیسئ سبا اول تاریخ د تر بل 10 پورې موږ او تاسو دغسې راټولېږو سره کینو بیا په یو مجمع کې موږ له نن ډېر څه باید لاسته راوړو ډېر څه باید مخې ته راشي کاظمي صاحب مهرباني نور لهي ورور مننه ټولو ملګرو مبارکیونه ډېره زیاته مننه کاظمي صاحب مهرباني السلام علیکم ورور ښه جوړې تکړه تازه وعلیکم السلام ورور مهرباني کاظمي صاحب مهرباني